یو سړی قصه کوي او وایي موبایل ته مې زنګ راغی. ومې کتل، شمېره ناپېژانده وه. د پورته کولو توان مې نه لیده. څو زنګونه پرله پسې شول. آخر مجبور شوم. ومې ویل بلې سلام. څه شېبه ځواب نه و. ومې ویل کار لرم، څوک یې خبرې وکړه. د ژړا اواز مې واورېد. څه شېبه مې یوازې سلګۍ اورېدې. بالاخره یې وویل ته خو به ښه یې؟ ومې ویل اغلې شمېره دې غلطه کړې. ژړا یې زور واخیست. نه عمره. د نوم په اورېدلو مې ټول بدن بېواکه شو. یو ځل بیا مې زاړه زخمونه تازه شول. ځان مې په سختۍ راتم کړ. ومې ویل اغلې څوک؟ ژړا یې ورکه شوه، په سلګو شوه. په بنده بنده ژبه یې وویل ستا شېبه یم. ورزیاته مې کړه په دې نوم زه څوک نه پېژنم. هو ته ملامت نه یې، خو له ځانه تا ته ځورېږم. ومې ویل اړتیا نشته، زه 8 کاله پخوا وژل شوی یم. له ژونده مې اوس کرکه کېږي. راتلونکي ته مې اوس هېڅ هیله نه لرم. یوازې دې ته په تمه یم چې کله به مې ستا په څېر روح هم له تنه وځي. نور د مړي په څېر یم، خو تا ته ښه راتلونکی غواړم. خدای دې هره هیله پوره کړه. خبرې یې راپرې کړې. هیله مې ته یې؟ ښه مې وخندل. ومې ویل له کله نه؟ هغې وویل کله چې خبره شوم. ما وویل له څه نه؟ ځواب یې راکړ ستا له ژونده. ولې دې داسې وکړل؟ ژوند یوه لوبه ده، ګټل بایلل وي پکې. خبره مې ورپرې کړه. ومې ویل خو فریهیټ بیا ستونزه جوړوي. یو ځل بیا یې په ژړا پیل وکړ. زه درته هغه قصه کوم. ومې ویل اړتیا نشته. ما ته یې ګواښ وکړ چې زه څه وایم ته یې باید ومنې. ما سره بله لار نه وه، مجبوره وم، د پښتو وطن دی، څه به مې کول. لنډ مې ورته وویل اوس دې عزت سلامت دی. تر اوسه دې عزت ته تاوان نه دی را رسېدلی. اوس خو دروغ مه وایه د خدای په خاطر. وویل قسم کوم دروغ نه وایم. نور مې موبایل بند کړ او د ځان سره مې ښه ډېر وژړل.